السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله رب کریم وخت ډیر قیمت پیدا کړی ده او واقعا وخت ډیر زیات ارزښت لري په اسلام کې. ځکه که چېرته موږ او تاسو وګورو د اسلام په تاریخ کې هغه نامتو علما کرام یا هغه غټ دعوتګران چې هغوی لوړ درجې ته رسېدلي دي، لوړو پوړیو ته رسېدلي دي او ډېر اوچت مقامونه الله سبحانه وتعالی هغوی ته ورکړي دي. دا څه برکت دی؟ دا د هغې شي برکت دی چې دوی وخت نه دی ضایع کړی، لیکن وخت یې ډېر اهمیت ورکړی دی. هغه خلک لوی مقامونو ته ورسول شو. که چېرته موږ او تاسې هم همداسې وخت ضایع نه کړو، والله بالله باور په الله باندې وکړئ چې موږ ته به الله رب کریم هم غټ مقام راکړي. که چېرته موږ او تاسې وخت بې ځای تیر نه کړو او هر یو شی په خپل وخت سره سرته ورسوو، هر یو کار او همدارنګه هر یو عمل موږ بې ځای ونه کړو. که چېرته وګورو وخت ډېر زیات قیمتي څیز دی، لیکن چاته صبر نه کوي چې ودرېږي، لیکن دا کار درنه تېرېږي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ موږ نه ته وخت پوښتنه کوي چې وخت مو څنګه تېر کړی. باید په دې کار کې هم ډېر زیات دقت وکړو، خپل وختونه په اسلام او په ښه کارونو کې مصرف کړو. السلام علیکم.